دوه لنډې تازه او زبردستې لیکنې. سلامونه لیدونکو، دا دوه لنډې تازه او زبردستې لیکنې کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. لومړی لیکنه کې محمد نقیب زمان لیکلی دي چې د طالبانو سرنوشت د چا په لاس کې دی. په طالبانو تل دا تور پورې دی چې د پاکستان په نیابت د خپل هیواد نظام او ولس پر وړاندې غیر انساني جګړه پر مخ وړي. خو طالبانو د صلحو ثبوتونو، شواهدو او مستنداتو سره سره په سپینه سترګه دا تورونه رد او اسلامي امارت یو خپلواک تحریک یادوي. په پاکستان کې د ملا عمر، ملا منصور او داسې نورو طالب مشرانو چې جنګیالي یې د افغانستان ناروا جګړې ته د جهاد په نامه وردانګل، د وژل کېدو سره بیا هم د ولس سترګو ته د کاذبي او تش په نوم خپلواکې خاورې ورشیندلې. د سولې مذاکراتو له پیل راهیسې امریکا خپل ټول تمرکز د طالبانو پر ځای پر پاکستان ورټول کړی. کله چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه لوړه شي یا هم مذاکرات له خنډ سره مخ شي، نو امریکا خلیلزاد سره له 1 درجن پوځیانو پر پاکستان ورمرش کړي. ولې له افغان چارواکو او طالب مشرانو سره د سولې اړوند مسایل نه مطرح کوي؟ د دې کار څخه د امریکا موخه څه ده او له دې حالته به افغان ولس کومه نتیجه ترلاسه کړي؟ دوه خبرې دي. یا پاکستان طالبان د کومې نامعلومې معاملې په پایله کې چې بعد یې حتی خپل طالبانو ته هم نه دی معلوم، پر امریکا د کوم تضمین په شتون کې پلورلی چې امریکا هر ځل د هماغه تضمین په اساس د مذاکراتو خنډونه له پاکستان سره شریکوي تر څو حل لاره ورته پیدا کړي. یا هم په بل تفسیر داسې چې طالبانو په مذاکراتو کې امریکا او نړۍ ته وښودله چې د چا لپاره جنګېدل د چا په فرمایش اجنډا او پالیسي او مذاکرات پر مخ وړي. مقصد امریکا زموږ په شان ړنده او کڼه نه ده چې هر څه ته سرسري کتنه وکړي. هغوی له لوبغاړو سره نه، له لوبغاړو سره کار لري. او بل لور ته بیا کمال ناصر اصولي وایي چې ګرانو هیوادوالو، د افغان ولسمشر داود خان له وخته زموږ په هیواد کې د جنګیالیو مشران ټول پاکستان ته ځي او د پاکستان حکومت هم دوی په لوړو دولتي مراسمو سره ګوري. د همغې وخت نه زموږ مقتدر دولتونه نسکورېږي او د ملي امنیت ځواکونو تشکیلات د منځه ځي، تجهیزات یې په پاکستان خرڅېږي. اما بیا هم زموږ د سیاسي او جنګي ډلو مشران دا اشتباه تکراروي او د بیا ځل لپاره اسلام آباد ته منډې وهي. هر څومره چې فکر کوم دغې نتیجې ته رسېږم چې د غازي ملت د بعضو خرڅ شویو اشخاصو لخوا د مشکلاتو سره مخ کېږي. دغه مشران زموږ د هیواد په سر د معاملې په نتیجې کې خپلو اولادونو ته ښه ژوند جوړوي، بیا هم دغه ملت د دغو مشرانو تر شا درېږي او حمایه کوي. دا د هیواد پالنې هېڅ څه شو؟ ولې موږ د شخصي ګټو لپاره هیواد خرڅوو؟ راتلونکي نسلونه به زموږ په کړنو شرمېږي. نو ځکه وایم چې د سیاسیونو ترمنځ د دوی د کړنو په اساس تفکیک وکړئ تر څو مو وجدان ارام وي او خپل راتلونکي نسل ته شرمنده نه اوسو. هیواد د مور حیثیت لري، خرڅول یې د مور په سر معامله ده. درنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. لومړی لیکنه د محمد نقیب زمان وه او دومه هم د کمال ناصر اصولي. که په اړه یې نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه.